السلام علیکم ملګرو عبدالرحیم حلیمی یم. نن مې درته ډېر یو ښکلی ټاپک راوړی، ډېر ښایسته اپلیکیشن مې راوړی. ملګرو ما ته یو ملګري په یوټیوب کې ما ته کمنټ کړی و چې ما ته مطلب یو اپلیکیشن راوړه چې هغه کې کارټونان جوړېږي. مطلب ما یو کارټونان ویډیوګانې جوړ کړي، تاسو کتلی شئ په یوټیوب کې سرچ وکړئ عبدالرحیم حلیمي ټي وي، په هغه کې به تاسو ته زما ویډیوګانې راشي، تاسو زما ویډیوګانې کتلی شئ. هلته ما ته کمنټ کړی و چې ما له کارټونان ته څنګه جوړوي او په سیسټم یې جوړوي. تاسو دا اپلیکیشن درښایم چې څنګه کارټونان جوړولی شئ، هغه هم په موبایل کې تاسو څنګه په اسانه طریقه جوړولی شئ. ملګرو په دې کې ډېرې پیسې هم ګټلی شئ که تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ او په یوټیوب چینل کې تاسو کارټونان جوړوئ او مطلب هغه اپلوډ کوئ. تاسو ته د پوره طریقه ښایم، راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته در وښایم چې یوټیوب چینل تاسو څنګه جوړولی شئ او یوټیوب چینل پبلش کړئ چې ټول خلکو ته به سرچینګ ته راځي. ملګرو او تملیک جوړول هر څه طریقه تاسو ته درښایم او زما په راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو وګورئ د یوټیوب چینل جوړولو طریقه به تاسو ته درښایم پوره چې یوټیوب چینل تاسو څنګه جوړولی شئ. ملګرو راځئ چې ویډیو ته راځو، زه موبایل سکرین ته ورځو. لیټس گو سټارټ. ملګرو دغه د زه خپل موبایل سکرین ته راغلم. تاسو ملګرو چې اپ اوپن کړئ نو تاسو به د سې انټرفیس په لومړي ځل باندې د سې انټرفیس درښایي. تاسو چې دغه اوپن کړئ تاسو ته به د سې انټرفیس خوشي کړي. دلته به د کرکټري مطلب دا کوم چې ویډیوګانې چې جوړ شوي دا ما کوم دا ویډیوګانې جوړ کړي وي، تاسو ته به دا ویډیوګانې نه وي، تاسو به نوې جوړوئ. تاسو به دغه اپشن باندې به کلیک اخلئ، کریټ ویډیوز باندې به تاسو کلیک اخلئ، په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ. په دا اپشن هم چې کلیک واخلئ تاسو وګورئ چې موږ ته دلته یو بیکګراونډ انتخاب کړو. تاسو که هر یو که تاسو غواړئ چې بیکګراونډ چینج کړئ، بیکګراونډ چینج کول غواړئ دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ. تاسو بیکګراونډ چینج کولی شئ، په دغې باندې به کلیک واخلئ. دلته تاسو بیکګراونډ هم چینج کولی شئ. تاسو ګورئ دلته مختلف بیکګراونډونه دي. که دلته زما ډیټا بنده ده، که زما انټرنیټ چالو وي نو دغه بیکګراونډونه هغه به موږ ته ښودلو. زه به په سمپل یو بل باندې کلیک واخلم. تاسو ګورئ سرچینګ کوي موږ ته به دا کولاوی وسه. تاسو وګورئ سمپلی دا کوم بیکګراونډ چې دا بدل شي. تاسو وګورئ مختلف شکلونه بیکګراونډونه دي، ډېرې بیکګراونډونه دي. کلیک واخلئ تاسو ته به درښایم چې تاسو څنګه کولی شئ تاسو نوي کرکټر جوړ کړئ. تاسو ګورئ ملګرو دلته ما سره دا کرکټر ما دا اکټران دا جوړ کړي دي، دا کوم کارټونان چې دا وګورئ ما دا جوړ کړي دي. او تاسو که غواړئ چې نور نوي هغه را جوړ کړئ، کریټ په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ. تاسو به نوي اکټران مطلب تاسو جوړولی شئ، ایډیټ کولی شئ. تاسو ته درښایم په دا اپشن باندې به کلیک اخلئ. په دا چې کلیک واخیستلو تاسو وګورئ که تاسو غواړئ چې دا کوم اکټر موږ ته راکړی دی، دا اکټر موږ چینج کول غواړو، بلکل موږ په خپلې خوښه جوړول غواړو، دا تاسو جوړولی شئ. که تاسو دلته غواړئ چې دا اوس میل به میل، فیمیل دا جنۍ هغه جوړ شوی دی، تاسو دلته کولی شئ دلته دا فیمیل هغه ده، دا فیمیل هغه جوړوي او دغه میل هلکان جوړوي. بوډاګان او څنګه چې تاسو غواړئ هغه جوړولی شئ. کرکټر چینج کولی شئ، ډایرکټ جوړ کړی کرکټر به تاسو ته درکوي. او که تاسو غواړئ چې تاسو ایډیټ کړئ، تاسو دلته به په دې اپشن باندې به کلیک واخلئ. تاسو خپله یو کرکټر ځان له اکټر جوړوئ. تاسو به په دغه اپشنونو ته راشئ. دلته به تاسو ایډیټینګ داسې دلته شروع کړئ. ویښته، برید، ږیره، سترګې، چشمې، جامې هر څه تاسو ورکولی شئ. تاسو ګورئ مختلف اپشن یې ورکړي. تاسو ګورئ موږ په لومړني اپشن باندې کلیک اخلو. تاسو ګورئ دې سره اندازه په دې اپشن باندې کلیک اخلم. سر والا ورکولی د بوډاګانو هغه والا. تاسو ګورئ دا مختلف بیکګراونډونه دا چینج کېږي یا تاسو دلته رنګونه هم ورکولی شئ. تاسو ګورئ دلته مختلف رنګونه هم ورکړي دي. تاسو وګورئ دغه مختلف رنګونه دي، تور هم دي، هر قسم ته رنګونه دي. تاسو وګورئ مختلف رنګونه دي. زه دا سپین رنګ ورته ورکړم. تاسو ګورئ تاسو ښودلو لپاره تاسو دلته ویښتو باندې کلیک واخلئ. په دې سمپل دي دغه ویښته یې کلیک دي. تاسو سمپل دا غواړئ که دا ورکړئ، دغه ویښته دا ورکول غواړئ نو دغه ورکړئ. چې هر یو تاسو ورکول غواړئ تاسو ورکولی شئ. تاسو ته درښایم چې څنګه ویښتان دلته هم دلته لاندې به تاسو ته رنګونه درکوي چې تاسو د ویښتانو رنګونه د هر څه شي تاسو ته دلته به رنګونه درکوي چې تاسو رنګونه چینج کول غواړئ. هر قسم رنګونه تاسو غواړئ چینج کولی شئ د هر څه شي. زه به دا تور انتخاب کړم. دا ما تور انتخاب ته دلته به راشم. ګیرې ته دلته به ما دا یو څو دانې ډاونلوډ کړي دي. دې سره تاسو نور هم ډاونلوډ کولی شئ چې ستاسو ډیټا خوشي وي نو تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ. تاسو سترګې دا دغه سترګې
دا دا لګي دا لومړی آپشن باندې به کلیک کوو دا آپشن باندې به کلیک باندې به دا شونډې هر قسم تاسو کې آپشن ګورئ تاسو ګورئ ایزیلی انټرفیس تاسو درکړی دي چې هر څنګه تاسو جوړول غواړئ د جینکو هر کار دپاره تاسو وګورئ دلته به هم تاسو ته نوي کرکټر هر څنګه جامې هغه درکوي تاسو چشمې ورکول غواړئ تاسو وګورئ شنو رنګونه بدلول غواړئ تاسو وګورئ هر قسم شیونه پکې شته دی که نه غواړئ نو دا په کینسل باندې به کلیک واخلئ تاسو وګورئ جامو ته که جامې تاسو د دې بدلول غواړئ دا وګورئ ما تر تور جامې انتخاب کړئ دلته به تاسو پینټ چې کوم دی دا زموږ پینټ دی تور انتخاب کوو تاسو وګورئ بلیک کلر ده ډېر یو مزیداره اوس ښایسته ښکاري تاسو وګورئ زبردست او لوکس ښکاري که تاسو د دې بوټان بدلول غواړئ تاسو وګورئ بوټان باندې ما کلیک واخیست دا هم به تور انتخاب کوو وګورئ ډېر زبردست ښکاري ملګرو دا وګورئ ډېر ښایسته زموږ ایکټر جوړ شو تاسو به سمپل دا بیګ واخلئ دا زموږ کرکټر چې کوم دی دا جوړ شو دا باندې به بیګ باندې به کلیک واخلئ دا زموږ چې کوم ایکټر دی دا به جوړ شي موږ ته به تیار راشي هلته دغه د زموږ ایکټر چې کوم دی دا دلته راغلی دی سمپل په همدا ایکټر باندې به کلیک واخلئ تاسو ګورئ زموږ دا کوم ایکټر چې که هغه دی ایکټر دا دلته راغلی دی یو بل ایکټر به ورسره یو ځای کړو چې خبرې کول تاسو ته وښایم چې تاسو څنګه په یو بل سره خبرې کول باندې اچولی شئ تاسو به نوی ایکټر باندې به بیا کلیک اخلئ یو بل ایکټر به واخلئ دې ځینه تاسو یو بل ایکټر واخیست تاسو به داسې انټرفیس سوچ کوئ تاسو وګورئ زموږ دواړه ایکټران راغله او دلته که تاسو غواړئ چې دوی ته وایس ورکړئ نو تاسو وایس خپل وایس ورکوئ نو په دغه آپشن باندې به کلیک واخلئ خپل وایس تاسو به پکې راځي په دغه آپشن باندې به کلیک واخلئ میسج آپشن دی په دغه آپشن چې کلیک واخیستلو تاسو ګورئ دلته نوی ایکټر به تاسو سلیکټ کوئ تاسو ګورئ دوه ایکټران دي یو نشته دی یو نشته دی سوالي علامه ده خو دوه ایکټران دي صحیح ده خو د یو ایکټر به پکې سلیکټ کوئ که تاسو سره مطلب که ډیټا چالو وي دلته تاسو خط لیکئ نو دا ایکټر به خپله په خط چالو وي هغه ایکټینګ چې کوم تاسو ورته لیکلی دی هغه به په خپله اټومیټیک ډول باندې وي او که نه وي تاسو به سمپل په مایک باندې کلیک کوئ تاسو ګورئ زه به دا ایکټر هغه کومه تاسو سمپل په دا میک باندې به کلیک کوئ تاسو دلته آپشن درکړی دی تاسو به دا چالو کوئ دغه میک باندې به کلیک واخلئ تاسو به دا کوم ریکارډینګ چې دی هغه به چالو شي بیا تاسو ګورئ ما دا چالو کړه دا زما کوم ریکارډینګ چې دا اوس چالو شو دا خبرې کوي یو بل ته ګورئ تاسو ګورئ زه به سمپل بیا سټاپ باندې وکړم تاسو ګورئ زما دلته میک لګېدلی دی دا ریکارډینګ نه اخلي زه به سمپل بیا ټیک باندې کلیک واخلم او تاسو لاس خوځول کوم هغه موشن یې ورته ورکوئ تاسو ګورئ دلته تاسو دلته موشن هم ورکولی شئ موشن دلته تاسو ته درښایم چې تاسو ګورئ موشن ورکولی شئ په دا آپشن باندې تاسو موشن ورکولی شئ تاسو وګورئ دلته مختلف موشنې دي د غوسې موشن هر څنګه مطلب ښایسته ده خندا موشن څنګه طبیعت مطلب څنګه خبره کوله د غوسې موشن تاسو هر یو موشن ورکولی شئ تاسو په دغه آپشن کې تاسو دا موشن په دې آپشن کې ورکولی شئ چې هر څنګه د خبرو سره موشن افیکټ راځي هغه ورکولی شئ په دغه آپشن کې زه به چېرته د دې ویډیو ثبتول او چېرته تاسو مطلب د ویډیو پیدا کولی شئ بېرته د ویډیو هغه طریقه درته ښایم چې تاسو څنګه په اسانه طریقه دا ویډیو سیو کړئ پیدا کولی شئ ملګرو تاسو سمپل په دغه آپشن باندې کلیک واخلئ چې تاسو کوم ویډیو مکمله شوه او سیټ کوئ په دغه آپشن باندې به کلیک واخلئ ستاسو ویډیو به سیو کولو باندې کېږي دغه ریکارډ ویډیو باندې به کلیک واخلئ لاندې ایکس پي به یو انتخاب کړئ تاسو دغه د زموږ ویډیو چې کوم دی هغه سیو شوله تاسو ګورئ چې دلته تاسو شیر کول غواړئ ډایرکټ نو شیر کولی هم شئ تاسو ګورئ موږ شیر کول نه غواړو ډایرکټ نو تاسو ګورئ زموږ دا چې راځي تاسو به ډن باندې کلیک واخلئ تاسو ګورئ زموږ ویډیو چې کوم دی هغه سیو شوی دی تاسو به خپل فایل ورژن چې کوم دی فولډرونه چې دی هغه به اوپن کړئ دلته به تاسو سرچینګ کې تاسو به ولیکئ نو ټایګن به تاسو لیکئ دلته دغه د زموږ تاسو پلوټاګن ولیکئ دلته پلوټاګن وګورئ تاسو ما چې پلوټ لیکلی دی دلته ډایرکټ ماله هغه ویډیو دلته شو کړه تاسو ګورئ تاسو ته ایزیلي په هغه ګیلري کې دا ستانه ښایي تاسو ته دلته ښایي ګورئ دغه